السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کورنۍ چارو وزارت په تېره اونۍ کې خپرونې ته ښه راغلاست. مولوي عبدالستار صابر د جوزجان ولایت نوی امنیه قمندان وټاکل شو. په همدې اړه مراسمو کې ښاغلی مولوي عبدالستار صابر د یاد ولایت والي قاري ګلحیدر شفق او د کورنۍ چارو وزارت پلاوی مولوي عبدالعزیز نصیر له لوري د جوزجان ولایت ځایي منصوبینو او ولسونو ته رسمي ور وپېژندل شو. تخار، بغلان او پکتیا کې د پلټونکو عملیاتو په مهال وسلې او مهمات ونیول شول. د تخار ولایت د امنیې قمندانۍ له ترهګرۍ سره د مبارزې مدیریت منصوبینو د تخار ولایت مرکز او ولسوالیو کې د پلټونکو عملیاتو په ترڅ کې 8 میله ډول ډول کلاشینکوفونه، 6 میله تومانچې، 1 میل پیکا، 1 میل کربین، 1 میل امریکایي پیکا، 200 د کلاشینکوف مرمۍ، 7 د راکټ مرمۍ، د پرسونل ضد ماین، 4 لاسي بمونه او 15 کلاشینکوف شاجورونه ترلاسه کړي دي. دغه راز پولیسو 60 دانې د ډي سي توپ مرمۍ په بغلان او 1 میل وسله او 1 اندازه مهمات په پکتیا ولایت کې کشف او ضبط کړي دي. د کاپیسا او سرپول نشهیي توکو سره د مبارزې مدیریتونو له 119 هغه اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه چې د یوې کمیټې په وسیله اړمن پیژندل شوي وو. په دې مرسته کې اوړه، وریژې، غوړي او نور د لومړنۍ اړتیا توکي شامل دي. پیښو ته د رسیدو او اطفایې لوی ریاست له روزنیز مرکز څخه لسګونه د پولیسو عملیاتي منصوبین پیښو ته د رسیدو او اطفایې په برخه کې د وړتیا لوړونې له روزنیز کورس څخه فارغ او خپلې مسلکي زده کړې یې بشپړې کړې. ګډونوالو یې چې له مرکز او ولایتونو څخه د وړتیا لوړونې په یاد کورس کې ګډون کړی و، د اطفایې د تخنیک او تکتیک، د مخنیوي تدابیرو، پیښو سره د مبارزې عملي تمریناتو او همداراز په عقیدتي برخو کې زده کړې ترلاسه کړې. د سویل ختیځ زون د پولیسو له ښوونیز او روزنیز مرکز څخه د زون په کچه 1248 تنه مجاهدین له عقیدوي، مسلکي او تخصصي زده کړو وروسته فارغ او ټولنې ته د خدمت په پار وړاندې شوي. همداراز د سویل ختیځ زون د پولیسو په دغه ښوونیز او روزنیز مرکز کې 315 تنه اوس مهال عملا په عقیدوي، مسلکي او تخصصي څانګو کې پر زده کړو بوخت دي. ورته مهال د سویل ختیځ زون د پولیسو له یاد مرکز څخه 9606 تنه مجاهدین په شرعي، حقوقي، فزیکي، عملیاتي، سواد زده کړو او نورو مهمو څانګو کې د 9 دورو په لړ کې فارغ او عملا د خدمت کولو جوګه ګرځېدلي دي. د کورنۍ چارو وزارت د مخابرې او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست د ښوونې او روزنې مدیریت څخه 55 تنه منصوبین د مسلکي زده کړو له بشپړولو وروسته فارغ شول. د یاد ریاست نظامی مرستیال مل پاسوال انجینر عزیز الرحمن صلاح الدین په خپلو خبرو کې فارغ شوي منصوبینو ته مبارکۍ ترڅنګ له دوی وغوښتل چې د ټکنالوژۍ په زده کړو کې دې لا هڅې وکړي او له خپلو زده کړو دې په عملي ډګر کې ګټه پورته کړي. د ارزګان ولایت امنیه قمندانۍ د پولیسو د زبیر بن عوام رضی الله عنه له روزنیز ټولۍ څخه لسګونه منصوبین له مسلکي او عقیدوي زده کړو له بشپړولو وروسته د یوې غونډې او نظامي نندارو په ترڅ کې فارغ شول. په پام کې ده چې یاد منصوبین به د ارزګان ولایت امنیه قمندانۍ د پولیسو په لیکو کې په دندو بوخت شي. دا وې د دې اونۍ لاسته راوړنې. تر بیا ښې چارې.